پکتیا کې د کرونا ناروغۍ تشخیصیه مرکز پرانستل شو او تر دې وروسته به د پکتیکا خوست او لوګر ناروغانو معاینات دغه لابراتوار کې ترسره کیږي. عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه لابراتوار 24 ساعتونو کې د 80 ناروغانو د سیمپلونو کتلو وړتیا لري او له اړتیا سره سم تشکیل طبي وسایل او کیټونه ورکړل شوي دي. پکتیا خوست او پکتیکا معاینات هم دلته کیږي. دا ماشین چې موږ دلته و چې فعال هم کړ د ظرفیت د 80 سمپل په یو وخت کې دی. تخنیکی پرسونل ورته روزل شوی دی. پکتیا والی له عامه روغتیا وزارت غواړي چې له اړتیا سره سم دی دغه تشخیصیه مرکز ته اړین توکي او کیټونه ورکړي او هغه کیټونه چې ضرورت په کافي تعداد کې نه ولي هغه د ضرورت ور رسیدلي دي او زموږ غوښتنه دا ده چې په کافي تعداد کې راورسیږي ولې کافي تعداد کې په نړۍ کې شارټیج موجود ده په افغانستان کې خو بالکل موجود ده. پکتیا کې تر دا مهاله د کرونا ناروغانو 148 شکمنې پیښې ثبت شوې چې 18 مثبت او له ډلې 3 ناروغان ښه شوي دي. پکتیا تر اوسه پورې 148 سمپل اخیستي وو چې په دې 148 سمپل کې 18 زمونږ مثبت وو چې په 18 کې بیا 3 ناروغان زموږ جوړ شوي دي هم کور ته رخصت کړي دي. په ورته مهال د پکتیا حوزوي روغتون کې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د جدي څارنې څانګې ودانۍ جوړېدو چارې پیل شوې چې د 1.5 کال په موده کې به یې چارې بشپړې او 15 بستره به ولري. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.